هیواد ساتنه غواړي. د افغانستان برېښنا شرکت نویو ګمارل شویو کارکوونکو ته 2 ورځنی سمینار کې د ظرفیت لوړونې په مخه روزنه ورکړل شوه. چی فکر میکنین همچون آموزش ها در یک اداره وقتی که کارمند مقرر میشه چقدر برای او کارمند موثر تمام میشه؟ علي اکبر فایق چې 2 میاشتې کېږي په د افغانستان برېښنا شرکت کې ګمارل شوی وایي چې په کار کې ورسره ځینې ستونزې وي چې د دې لپاره نااشنا وي، خو د افغانستان برېښنا شرکت روزنیز مرکز 2 ورځنی زده کړې د دې لامل شوې چې وروسته به د کار پر مهال له ستونزو سره مخ نشي. کوم مسایل چې سړی په نظري کې وایي هغه ځان ته محیط وي، کله چې عمل ته راځي بیا ډېر زیات فرق لري، نو داسې هغه لپاره چې د نویو کارمندانو لپاره یوه طریقه یا یو مسیر ورته معلوم شي دا ډېره غټه همکاري کېږي د هغه سره په کاري محیط کې. دلته د علي اکبر او یو شمېر نورو نویو ګمارل شویو کارکوونکو لپاره د افغانستان برېښنا شرکت د روزنیز مرکز په چوکاټ کې 2 ورځني اړین او ضروري روزنیز پروګرامونه د دوی د ظرفیت لوړولو په مخه پیل شوي. موضوع ما اساسات برق است که در جریان اساسات برق ما در پهلوی ازی اساسات تکنیک به خطر و جلوگیری از حریق و حادثاتی که در جریان برق واقع میشه هم آموزش میدیم. په بل ټولګي کې د تدارکاتو پروسه د 2 ورځني سیمینار په توګه د افغانستان برېښنا شرکت د یو شمېر فني او تخنیکي کارکوونکو لپاره په پام کې نیول شوی. ګډونوال باور لري چې دغه پروګرامونه به د دوی په ظرفیت لوړونه کې مهم رول ولوبوي. دا ډېر یو ښکلی سیمینار ده د کارمندانو د راتلونکو د ارتقای د ظرفیت په ارتباط د حیاتي د ارزیابي و پرګوشایي. د افغانستان برېښنا شرکت روزنیز مرکز مسؤلین وایي چې دوی په تیر یو کال کې په بیلابېلو برخو کې د شرکت کارکوونکو لپاره روزنیز پروګرامونه تنظیم کړي او د پام وړ لاسته راوړنې یې درلودلې دي. مرکز آموزشی برېښنا شرکت تقریبا مدت 1 سال میشه به بهره‌برداری آغاز کرده و در طول از این مدت ما توانستیم بخش‌های مختلف گروه‌های مختلف ما آموزش‌های را در اینجا تدبیر کردیم. تا آینده ان شاء الله طبق پلان آموزشی که برای 3 سال تدبیر شده برنامه‌های خود تطبیق خود کردیم. د افغانستان برېښنا شرکت روزنیز مرکز تقریبا یو کال کې چې خپل چارې یې پیل کړې دي. دغه مرکز اصلي موخه د کارکوونکو استعدادونو وده، د تخنیکي مهارتونو پرمختګ او د حرفوي ظرفیت لوړونه ده.